یاره دا تصویرونه تاسو په سکرین باندې ښکاري چې دا هغه تصویر دی یا دا هغه ده یا دا هغه زنانه ده د کم صفت چې په منبر باندې شوی دغه تصویر کې حقیقت څه دی؟ ته په خپله خبره ستومان یم د چا چې دومره ښایسته ښځه په هغې باندې الزام لګول نه دي پکار څه نو الحمدلله موږ له ډېرې ډولۍ ښځې الله راکړي غریب یو سپکاوی کی هغه وایي چې یاره غریب منحوس وي غریب بد شکله وي او غریب د الله هم بدي شي نو که موږ وګورو په دې غریبانو کې کم هستیانې کم خلک راځي په هغې له مفتي طارق مسعود هم یو پیغام ورکړی خو زه هم چې دغې کس له تاسو څه پیغام ورکوئ لکه هغې د خلکو د ځوانانو سوچ داسې جوړ کړو چې په دنیا کې تاسو عزت غواړئ څه هم غواړئ پیسه ده بس ډالر یې وګټئ ستاسو ژوند دی بس دغه کس له څه پیغام تاسو ورکول غواړئ یو بیان مې کتو هغې زه ډېر زیات حیران کړلی وم چې تاسو دا یو مطلب یو قسم له مذاق وکړو دا حقیقت تاسو ویل چې اکثر زه وده شم زما د جیب ته پیسې راځي په دې خبره باندې ډېر حیران شوم او ملګرو سره مې هم دا خبره شریک کړه چې یاره مفتي صاحب داسې وایي په دې خبره کې څه حقیقت پروت دی؟ یو ډیر فیمس کس دی سینګر هم دی جرنالست هم دی افسر افغان صاحب هغه د خپل کورال نوم بار اخلي ګلویش خلک ته پوښتنه وکړي هغه په دې کې هیڅ نشته زموږ د شوي دي نو که موږ د خپل کورال نوم په سوشل میډیا باندې واخلو په دې کې هیڅ بد نشته تاسو اخیستلی شئ. السلام علیکم ګرانو کتونکو د وخت موجود یم راغلی یم د مفتي محسن محمود مبارکزی سره دیو سره ما مخکې یو انټرویو کړی و خو په هغې کې څه داسې کمنټ وشوي په واټساپ د لارې ما څه خلکو داسې پیغامونه شریکول چې یاره زه مجبور شم چې خامخا اوس لاړ شم په دویم ځل د مفتي صاحب سره انټرویو وکړم دیو نه یو څو پوښتنې کوم ټول نه اوله پوښتنه چې ما کله دیو سره انټرویو وکړه څه خلکو زما څه تصویران شریک کړه او ویل چې یاره دا تصویرونه تاسو په سکرین باندې ښکاري چې دا هغه تصویر دی یا دا هغه ده یا دا هغه زنانه ده د کم صفت چې په منبر باندې شوی دغه تصویر کې حقیقت څه دی؟ یاره جی زه خو به یو خبره وکړم چې مونږ پښتانه یو او د پښتنو د زنانه په بورقه چې نظر کله ولګي نو هغې ته پښتون سړی دا نشي برداشت کولی بیا مؤمن سړی او بیا په مؤمنانو کې عالمان څنګه چې زموږ مشر قاید جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب نه به ورته چاته د هغې د کور ودانې نوم معلومي نه به ورته د نونو نوم معلومي نه چېرته یونیورسټۍ کالج په فلور لیدی شي نه چېرته بازار کې مارکیټینګ شاپینګ دغه څیزه چونکې زموږ کم روایتي سیاسي حریف چې و پاکستان تحریک انصاف هغه ګورمنټ 5000 کسان د میډیا اکټیویټس اغوستي وو اکټیویسټ چې ورته تاسو وایي او 25,000 به هغې ته سیلري ورکوله صرف د علماو د بدنامولو لپاره بیا په علماو کې داسې یو کس چې لکه هغه د هغوی دپاره دردسري مطلب زه به یو مطلب د هغوی دپاره لکه د هغوی د خامیانو نه خبرې کمزوریانو نو زه هم په هغه لیول باندې ومه نو زما داسې د کردار کشۍ دپاره او داسې ټایم پیک د اډاپټ شوي تصویرانو چې هغوی میډیا ته خېجولي د حقیقت سره دغې څه تعلق نه دا کم تصویران چې په حقیقت کې تاسو ویستلي دي د ایډیټینګ نه بغیر تاسو ماله راکولی شئ چې د خلکو له سکرین باندې وښیم چې دا ریل تصویران دي او دغه ایډیټ شوي دي بلکل د انټرویو نه بعد به هغه تاسو ته واټساپ کړم او تاسو بلکل کتی شئ دغه تصویران به درله هم په دې سکرین باندې شریک کوم تاسو به دا حقیقت هم ګورئ بل تاسو نه یو پوښتنه کوم زه اکثر وګورم تاسو پسې خلک لګېدلي نیګیټیو خبرې کوي ستاسو خلاف خبرې کوي په علماو پسې خبرې کوي دې خلکو له څه پیغام ورکوي؟ اصل کې د معاشرې حسن دی چې معاشره به دې چلیږي کې به ښه خلک وي او بد خلک به وي او یو حدیث مفهوم هم دی که ټول خلک وایي ښه شو الله رب العزت وایي زه به دا دنیا نه دا خلک ختم کړم دا ښه داسې خلک به پیدا کړم چې څه به ښه او څه به بدي نو د علماو پسې بلکې زه به داسې خبره زر راغونډه کړمه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خبرې شوي دي د عزت حوالې سره لکه زما عزت حوالې سره څه ملګرو چې دا کم کوشش کړی دی او تصویران یې خېجولي زما د بدنامولو کوشش یې ناکام کړی دی کامیاب شوي خو نه دي نو داسې نبي علیه السلام په کور ودانې زموږ د ټول امت په مور عایشه به یم الزام لګېدلی هغه وخت کې هم خلکو رضی الله تعالی عنها خلکو به دا خبرې اترې کولې بلکې ځکه لږ وړاندې لاړ شم د موسی علیه السلام په یو موقع باندې خفه شوی او الله ته ډېر فریاد وکړو ربه خلک راپسې خبرې کوي نو رب ورته وي الله ورته وي ای زما موسی ما پسې کوي نو ته ولې خفه کېږي
نو زه به تاسو ته وایم چې څوک الله رب العزت نه فریدي. زه تاسو ته وټساپ ښودی شم، یونیورسټۍ نه موږ سره رابطې کېږي چې رب ته به دې ردې ویلی کېږي، الله ته به دې ردې ویلی کېږي. زه یم دومره شهنشاه کائنات چا ماف نه کړو، نو زه خو د دیر د علاقې د غرونو یو غریب مولا یم، ما به څوک ماف کړي. نن سبا کې یو هلک په سوشل میډیا باندې راغلی دی، پښتون دی، په امریکا کې اوسي. هغه ډېر ډالرې وګټلې. هغه خلکو له اوس پیغام ورکوي په هر ویډیو کې چې راشي خلکو ته وایي غریب و یو سپکاوی کوي. هغه وایي چې یاره غریب منحوس وي، غریب بد شکله وي او غریب د الله هم بدي شي. نو که موږ وګورو په دې غریبانو کې کم کم هستیانې کم خلک راځي. په هغې له مفتي طارق مسعود هم یو پیغام ورکړی. خو زه هم چې دغې کس له تاسو څه پیغام ورکوئ، لکه هغې د خلکو د ځوانانو سوچ داسې جوړ کړو چې په دنیا کې تاسو عزت غواړئ، څه هم غواړئ، پیسه ده، بس ډالرې وګټئ، ستاسو ژوند دی، بس دغه کس له څه پیغام تاسو ورکول غواړئ؟ په دنیا کې د ټول نه پرفیکټ کامل شخصیت چې دی نو هغه محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم. زموږ د ټولو دا ارمان دی چې موږ د هغه سره آخرت کې ملګري یو. د ناس مجلس ملګرو به هم دا ارمان وي چې د هغه سره موږ یو. او هغه د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه به د غریبانانو سره جنت ته ځم. زه ولې دا پیغام ورکوم، موږ هم غواړو چې دغه د انبیاو سردار چې هغو دا کمنټ دی صلی الله علیه وسلم چې زه به د چا سره جنت ته ځم، د غریبانانو سره جنت ته ځم. نو دغه ملګري ته دغه پیغام به ورکړم دي. او که نور داسې په ښکته لیول ګورو نو غریب پرابلمټک نه، مطلب غریب مسایل نه جوړوي. که یې لږ مخکې لاړ شم آخرت ته، نو د غریب سره اکاونټیبلیټي چې ورته ویلی کېږي، حساب کتاب هم دومره نه. بیا به راشم معاشرې ته، ستاسو خبره مختصر کول غواړم چې غریب سړي ته مسلې هم ډېرې نه وي، اټینشن پري، بس د یو څادر سره یې شپې دومره لانجې ورته نه وي. که یې نور پکې تفصیل کې ځم نو بیا ورته دا شوګر مونګر هم نه لګي، دې ته هارډ اټیک هم نه کېږي. تاسو به کتلي که نه، دا ګوتې هم په لارې نه شماري. دی چې ماښام په ګولو د کېږي هم نه، ډېر زیات فضایل دي. خو بهرحال نبي علیه السلام او تسلیمات غریب خوښ کړی، د غریبۍ ژوند یې تېر کړی، بس دغه زموږ دپاره غټ دلیل دی. یو پوښتنه کوم، تاسو یو بیان مې کتو، هغې زه ډېر زیات حیران کړی وم چې تاسو دا یو مطلب یو قسم له مذاق وکړو. د حقیقت تاسو ویل چې اکثر زه وده شم او زما د جیب ته پیسې راځي. په دې خبره باندې ډېر حیران شوم او ملګرو سره مې هم دا خبره شریکه چې یاره مفتي صاحب داسې وایي. په دې خبره کې څه حقیقت پروت دی؟ قرآن کې آیات مبارکه ده، وفي السماء رزقکم وما توعدون. تاسو له دا رزق چې دی نو دا له اسمان نه راځي. ما په بیان کې وینم ما نه د بره نه راځي. زه اوس هم ویم چې ما نه د بره نه دا ټول خرچه مرچه دا انتظام د بره نه کېږي. او زه خو یم که تاسو هم دا څه اخیستي دي دا ټول انتظام دله د بره نه شوی دی. او دلته زموږ دا وطن هم پسه چې روان دی نو دا هر څه د بره نه راځي. ځکه باران وشي جو غنم اوبه شي او د غنمو نه بیا مونږ یا جوار شو وغیره وغیره، دا ټول سیز د بره نه دی. بره رب موجود دی، دا هر څه رالیږي د ښکته ځمکې ته. باقي ته د بیان حوالې څه وګورو نو که زه را تفصیل داسې وایم نو په 3-4 غنټو کې نه کېږي. زه چې کم دی خطابت کوم د هغې دورانیه ډېره کمه. ما بس هغه کوډ راغونډ کړی دی چې شهنشاه کائنات دا هر څه انتظام د اسمان نه کوي. او بل زه تاسو ته یم، تاسو زما ډېر کشر دي، علماو له خو ډېر سپیشل کوي. ها مفتی صاحب یو پوښتنه کوم، یو خبره کوم، دا ماته هم خلک کوي. نن سبا ډیجیټل دور دی، آنلاین سکلز دي، خلک لګیا دي انټرنیټ په دنیا کې لګیا دي پیسې ګټي. اکثر څه خلک موږ ته راشي، زه پښتنو دا سکلز مې ښایم، زه ته مې دا ما آنلاین پیسې وګټلې، تاسو مه کوئ. زیاتره خلک پکې راشي ما ته وایي د آنلاین د انټرنیټ په څخه چې ته کمې روپۍ ګټې دا حرام دي. نو دغه پیسې خو په دې دا باندې راځي چې هغه اشتهارات چلیږي، هغې په ذریعه راځي. تاسو څه وایئ چېرې د انټرنیټ په دنیا کې په سوشل میډیا باندې په دې ګوګل باندې دا پیسې چې کوم موږ ګټو دا حلال دي که دا حرام دي؟ یاره جي د هغې نوعیت ته کتل غواړي. که څوک پې بېحیایي خورئ، د معاشره کې توړ پیدا کوي، یا د چا غلطه تربیت سازي کوي، چا ته کلاشنکوف کلچر ښیي، د غلا طریقې وغیره وغیره، مطلب انټي اسلام یا انټي سوسایټي چلیږي. نو دغه پیسې که ته د انټرنیټ نه بغیر ګټې او که په انټرنیټ یې ګټې نو دغه ټیک نه دي. البته ته فلس مایند باندې ته د هغې استعمال کې معاشرې ته، نوجوان ته څه اویرنس ورکې، د وطن اهمیت ورته ښیې، د اسلام هغه لیول ورته کلیر کړې، مطلب پازیټیو استعمال یې کړې چې انټي شریعت نه بیا پکې څه مسلې نشته. خبرې ډېرې اوږدې شوې، په اخر کې صرف یو پوښتنه کوم، دا زموږ په معاشره کې شروع ده او په ډېره په تیزۍ روانه ده. زموږ په پښتنو په معاشره کې چې څوک لږ فیمس شي، لږ نوم جوړ کړي، هغه رو چې کومه دی هغه کله د خپل کور والو نوم په سوشل میډیا باندې اخلي، کله د هغې لاس او یا د هغې
د سر نه لاندې بدن نه غینه ویډیو کوي په کپړو کې هغه شیر کوي دی خبرو اجازه مونږ اسلام راکې یا زموږ د معاشره مونږ پکار دي چې مونږ داسې وکړو په دې کې څه بد شته کنه شریعت اسلامي کنډم کوي دا حرام دي ممنوع دي او ما ته په پښتون معاشره کې اوسېږو نو پښتانه زه به یو خبره وکړم وایي چې مال خلک ګټي د بدن لپاره د خپل سہولت لپاره خو چې کله سړی بیمار شي نو دغه مال بیا به د وجود لګوي خو چې کله عزت ځي نو بیا دا وجود خلک په عزت لګوي زمونږ یو ډیر فیمس کس دی سینګر هم دی جرنالیسټ هم دی افسر افغان صاحب هغه د خپل کورال نوم بار بار اخلي ګلویش خلک ته پوښتنه وکړي هغه په دې کې هیڅ نشته نو که موږ د خپل کورال نوم په سوشل میډیا باندې واخلو په دې کې هیڅ بد نشته تاسو اخیستلی شئ اسلامي کوالټیز د صحابیاتو حوالې سره چې د هغوی د کردار او د نامې اخیستو نه معاشرې ته خیر خورېږي یو زنانه دپاره رول ماډل پیش کړي چې یاره هغه د عایشه به یې جوړه شي هغه د فاطمه رضی الله تعالی عنها جوړه شي هغه د سمیه رضی الله تعالی عنها جوړه شي نو که داسې اسلامیک پرچار یا منډ د هغه وینا نه د یادولو نه کېږي بیا خو ټیک ده خو که نه د هغې نه بېحیایۍ طرف ته خبره ځي یا بېعزتۍ طرف ته خبره ځي یا یو کلچر کې کم ټریډیشن یې که نه هغې نه خوښوي نو په داسې موقعو کې بیا نامې اخیستل مناسب نه دي او دا خو تا ته پته ده زه بار بار د خبرې لازم زه څه قوم پرست نه یم خو پښتانه یو پښتون کلچر کې تورو صاحب څه دی خیال دی نو دا څیزونه دا څوک نه مني ملګرو مفتي صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې یو دغه پیک تصویران به چلی ده او زموږ په علم کې هم ډېره اضافه وشوه ډېرو خبرو سره بل دغه د یوټیوب او د انلاین پیسو ګټلو به د خلکو خبره کړل د حرامې دللې دي نو امید لرم ویډیو هم خوښ شوي تاسو هم مخکې ملګرو شریک کړئ هغوی ته هم د معلومات ورسوي چېرته هم چې زما خواږه پښتانه ژوند کوي الله مو تل خوشحاله او بد لره د لوی الله په امان